بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې پاورiso ډاونلوډ کو؟ د پاورiso ډاونلوډ کولو لپاره یو ډیر سمپل طریقه یو لار ده. راځو ګورو چې څه کیږي. ښه، د پاورiso لپاره لومړی باید پاورiso په ګوګل کې باید سرچ کو. کله چې سرچ کوو دلته راغی پاورiso چې راغی بیا دې باندې موږ څه کوو، رایټ کلیک هم کوو، پاورiso ته راغلو دلته او موږ دا کله چې ډاونلوډ تم پرس کړ دلته رن لیکل شوی، یعنی غواړي چې سیف کړي دا سافټویر انسټال کړي. نه زه هم سیف کړم. کله چې سیف کړم نو ډایرکټلی څه کېږي، ماته ډاونلوډ کېږي. اوس مهال موږ پاورiso ډاونلوډ کړی، ځکه دغه طریقه موږ غوښته چې تاسو ته وښیو چې پاورiso ډېر زبردست سافټویر دی، کولی شو چې موږ ډاونلوډ کړو انټرنیټ په خوا نه. ډېر سمپل طریقه ده. پاورiso څنګه کولی شو چې ډاونلوډ کړو. دوه دېرش بیټ هم شته، 40 بیټ هم شته. یوازې پاورiso په سرچ کې واخلئ، بیا ډایرکټلی نور څه کېږي انټر کولی شئ. د ویډیو د لیدلو څخه ډېره زیاته مننه. کور ودان او زموږ چینل څه کوئ، لایک کړئ.